د کندوز په ښار او ولسوالیو کې د کور په کور تالاشۍ پیل. د کندوز ځایي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په ښار او ولسوالیو کې د کور په کور تالاشۍ پیل کړې ده. د کندوز امنیتي مسؤلین د دې کار موخه د ښاریانو د امنیت ته ټینګښت یادوي او زیاتوي چې دا بهیر د خلکو په غوښتنه پیل کړی دی. د کندوز امنیه قماندان کاري بختیار معاذ وویل لکه څرنګه چې په کندوز ښار کې د چڼیزو عملیاتو پیل د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنه وه، همدا ډول له دوی غواړو چې په دې هکله له موږ سره همکاري وکړي. ویل شوي چې دغه بهیر د ګذر وکیل د سیمې د جومات امام او ښځینه پولیسو په حضور کې ترسره کیږي. د کندوز امنیه قماندان همداراز وایي دغو عملیاتو کې تر دې دمه دولتي وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. ښاغلي معاذ زیاته کړه موږ ډېر شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړل او دا کار د دې لامل کیږي چې په کندوز ولایت کې امنیت ټینګ شي. بلخوا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت کې د کور په کور تالاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکی اجمل وایي وسلې او مهمات دې راټول کړای شي او په دغه هیواد کې قلم ته اړتیا ده، تعلیم ته اړتیا ده او زده کړو ته اړتیا ده. د کندوز بل اوسیدونکي عبدالله سهیل هم وویل وسله ټوپک او ټوپکوالي دې زموږ له افغانستان نه ورک شي او د دې پر ځای خلک لاس په کار شي، له قلم ګټه واخلي او خپل بچیان تعلیم او تربیې ته هڅه وکړي. د مخکني حکومت له پرځېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي امارت ځواکونو له لوري کور په کور تالاشۍ شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.